سلامونه دوستانو، افغان لوبډلې د خپلو ماتو لړۍ روانه وساتله او بالاخره پر سریلانکا باندې پرله پسې شپږمه لوبه هم وبایلل او په دې سره یې د شل اوريزو لوبو دریم سیریز هم وبایلي. افغان لوبډله چې هره لوبه ناکامه ترسره کوي وروسته وایي چې د دې لوبې څخه موږ ډېره زده کړه وکړه. واقعا هم د دې لوبو څخه یې ډېره زیاته زده کړه کړې وه. مخکې به یې تر سلو ډېرې زیاتې منډې هړولې، خو نن یې په 115 منډو باندې ټوله لوبډله له لاسه ورکړه. واقعا د شرم ځای دی په دغسې لوبډله باندې، په دغسې لوبغاړو باندې، په دغسې کارکردګیو باندې. دا څنګه لوبغاړي دي؟ په دغه لوبغاړو باندې څه وسول؟ که ابراهیم دی، که ګربز دی، که زازی دی، که نجیب دی، که نبید دی، که عظمت دی، که ګلبدین دی، که کریم دی، یعنی هیڅ لوبغاړی نه ځلیږي. کریم جنت بیا نن تر ټولو ډېرې 28 منډې جوړې کړې، محمد نبي بیا 27 منډې جوړې کړې. د محمد نبي سره د تیرو 20 کلونو تجربه ده، تجربه یې په هیڅ حساب ده. د ګلبدین نایب سره هم دغسې حساب که، د نجیب الله زدران سره هم دغه حساب که. اخر په دې لوبډله باندې څه وسول؟ ورځ تر بله پر شا روانه ده. یعنې لوبډلې پرمختګ کوي، زموږ لوبډله هره ورځ شاته روانه ده. بیا چې لوبغاړي ښه کارکردګي نه کوي نو بیا کرکټ بورډ کیمره ورته نیولې وي او لوبغاړي غږیږي چې موږ ښه کارکردګي نه ده کړې، موږ ته دعاګانې کوي، پر موږ سخت حالات دي، موږ تشویق کړئ. نو موږ تاسو څنګه تشویق کړو؟ ستاسو یوه لوبه نه ده، دوې نه دي، درې نه دي، دا مو پرله پسې شپږمه لوبه د سریلانکا پر وړاندې ده چې بایلي. رحمان الله ګربز ما تاسو ته وختي هم ویلی دی چې په ټول ټورنمنټ کې د هر چا سره چې لوبي، د رحمان الله ګربز یوه لوبه یا دوې لوبې. رحمان الله ګربز د یوې یا دوو لوبو لوبغاړی دی. نور به په ټول ټورنمنټ کې درته ناکامه کیږي، خو یوه دوې لوبې درته ترسره کوي. همداسې نور لوبغاړي، اخر دا لوبغاړي څه کوي؟ په دې لوبغاړو باندې څه سوي دي؟ روزونکی نسته، روزونکی انګلینډ ته تللی دی. رئیس احمدزی په کوم اساس د لوبډلې روزونکی دی؟ یعنی د رئیس احمدزي سره دومره زیاته تجربه ده چې دی د ملي لوبډلې سره هم روزنه ترسره کوي، د 19 کلنې لوبډلې سره هم روزنه ترسره کوي. اخر د دې لوبډلې به آینده څه وي؟ د سریلانکا پر وړاندې وروستۍ اوومه لوبه او د شل اوريزه سیریز دریمه لوبه پاته ده. نو ګورو به چې په دغه لوبه کې به افغان لوبډله بیا هم څنګه لوبه ترسره کوي. خو یوه خبره په خلاصو غوږونو واورئ چې د ځوانانو هزار وهلی یاست. ځوانانو ته چانس نه ورکوي، همدغسې ناکامه به روان یاست. ځوانان یوازې په لوبډله کې د اوبو چلولو لپاره بیا یې همدغسې به روان یاست. دغه شرم ستاسو دپاره بس دی چې ځوانان نه لوبوئ. هغه ځوانان چې ډېره خواري یې کښلې، تر دغه ځایه پورې ځان را رسولی وي، خو تاسې که ځلیږئ که نه ځلیږئ، تاسو به خامخا لوبېږئ، ځکه چې په کرکټ بورډ او په لوبډله کې ستاسو ډېر زیات واک دی، واسطه چلیږي. هغه ځوانان چې هیڅ نه لري هغه دې همدغسې کښېني. یعنې دغسې بېکاره لوبې. په لومړي سر کې خو غلطه فیصله دا ده چې کپتان ټاس وګټي، پخپله یې د بالینګ پرېکړه وکړه. ته په خپلو بیټسمینانو باندې دومره نه یې ډاډه چې دومره زیات هدف چیز کوي او ته بیا لومړی بالینګ کوي. نو لوبډلې بیا هم ستره ماته وخوړل. سریلانکا په لومړي اورونو کې هم بریدګره لوبه پیل کړل، خو د منځ په اورونو کې بیا توپ اچوونکو د دوی لوبډله راوګرځول او په وروستي اورونو کې بیا د سریلانکا لوبډلې بریدګره توپخانه پیل کړل چې افغان لوبډلې ته 188 منډې هدف وټاکي د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره. میتیوز چې په توپخانه کې هم بهترینه لوبه ترسره کړه، په توپ اچونه کې هم په لومړیو کې د افغانستان 2-3 ویکټې ډېرې ژر ترلاسه کړې. نو سریلانکا ته د مبارکې بهترینه لوبه یې ترسره کړه او افغان لوبغاړو بیا صرف په میدان کې حاضري کوله چې میدان ته راغلی ولاړی. یعنی هیڅ لوبغاړي ذمهواري وانخیستل. زازی په یوه منډه باندې اوټ سو، ابراهیم رحمان الله ګربز بیا هم په 14 منډې باندې اوټ سو. دغه لوبغاړو ته دمه پکار ده، که دمه نه ورکوي همدغسې به درته روان وي. د لوبغاړو بدیلونه نسته، که یې هغوی ته چانس نه ورکوي چې یو لوبغاړی نه ځلیږي دغه پر ځای بدیل ولوبوي. خو داسې کرکټ بورډ نه کوي، داسې کپتان نه کوي. هر کپتان چې تر کپتانۍ پورې ورسیږي بیا خپل واسطه چلی. ابراهیم زدرانو چې د اصغر افغان په کپتانۍ کې ابراهیم زدران ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېدی، اوس ابراهیم زدران ته دا موقع په لاس ورغلې ده، اوس دی نوو ځوانانو ته چانس نه ورکوي. نو افغان لوبډلې واقعا شرموونکې لوبه ترسره کړه. 115 منډې جوړې کړې په ټولې لوبډلې او په 72 منډو باندې ستره ماته وخوړل. نو واقعا د شرم ځای دی چې دغسې لوبې ترسره کوي. بیا نو لوبغاړي وایي چې موږ مینوال نه تشویقوي، مینوال دې په موږ پسې بد رد نه وایي، مینوال د زړونو درد کوي، مینوال د زړه د درد تاسو ته دا خبرې کوي. یعنی 40 میلیونه افغانان تا ته ناست دي چې ته لوبه راته وګټې او ته بیا راسې یوازې حاضري ولګې بس ولاړ سې. نو دغسې لوبې خو نه دي په کار. په تا باندې ډېره زیاته خرچه سوې ده، د دې پر ځای چې ته ټیک ټاک ته وخت ورکړې، دې ویډیو ته وخت ورکړې، دغه وخت یې په کرکټ باندې مصروفه کړه، تمرینات وکړه، ځان بیا را جوړ کړه. خو هیڅ نسته، بس لوبغاړی راځي لوبېږي برته ځي.
تاسو د نورو ملکونو لوبډلې وګورئ، که یو لوبغاړی نه ځلیږي په احتیاطي لوبغاړو یا په لوبډله کې هغه رقم بل بدیل لوبغاړی ورسره وي، که یو نه ځلیږي بل ته چانس ورکوي. خو زموږ اسحاق رحیمي، وفادار مومند، داسې نور لوبغاړي چې په ۵۰ اوریزه لوبډله کې وه، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، یوازې اوبه په چلول کېږي، بېرته یې افغانستان ته استوي. نو بس همدغسې ښه یاست.